أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة اولنی سپارہ آیت نمبر 70 د بنی اسرائیلو د مقتول بارکه هغوی چې کوم طلب کیو چې قاتل معلوم شي الله ته د غوا د حلالولو حکم وکړو دی پکې نقطې راوباسلې او ځان ته په خپل باندې ګرانه کړله هغه سلسله کې خبره روانه ده قالو دوی ول بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته ادع لنا تو دعا غواړه زمونږ دپاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کړي زمونږ دپاره ما هي چې دا غوا څنګه ده ان البقره بشک دا غوا چې دا تشابه علینا ګډه وډه شوې ده موږ باندې مشتبه شوې ده وإنا بشک مونږ چې ان شاء الله کچره الله غوښتل مهتدون صحیح لار باندې روان شو قالوا فرمایل موسی علیہ السلام انه یقول بشک الله فرمای انها بقره بشک دا غوا ده لا ذلول چې جوتی شویم نه ده تثير الارض چې زمکه اړوي یعنی زمکه اړون کې غوام نه ده یوی ولا تسقي الحرث او نو بور کون کې د فصل لرا یعنی رټیم نه ده مسلمه بالکل ټیک ټاک تا لا شیت فیها اس قسم عیب نشته دی پدې کې صداق وغیرہ قالو دوی ویلی بنی اسرائیلو الان وسجده جئت تارات لوک بالحق په حق سره په سم خبر سره فذبحوها پس دوی د غوا الا لکړه وما کادو او نو نږدې دا خبره يفعلون چې دا کار کړی وي یعنی دوی ډډ نه لګیدي د کار کولو ته واذ قتلتم نفسا یاد کې وخت چې تاسو وجلو یو کس فدارتم فيها تاسو په یو بل باندې الزام لګاو دی بارکه والله مخرج الله را باسون کې دې ما کنتم تکتمون خبر درچ تاسو پټوي فقلنا بس مونږ وی دوی ته اضربوه او خیدا مړې ببعض هذا دې غوا په یوې حصہ باندې ان دا لاله کې یو قطره تراواله وای دې مړی لراواچې دا دې بجوندې شي او خپل قاتل به اوخی همدغه سیو شو او الله تعالی هغه مړی را ژوندې کو او هغه د خپل قاتل بارکیل وي او بیا غمل شو نو الله فرمایي کذالک یحیی الله الموت همدارنګ الله برا ژوندې کوي مړو لره دوباره بیا ويريكم آیاته او خو تاسو تخپل نخې لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو پوه شئ ثم قست قلوبكم بیا سخ شول زړونه ستاسو من بعد ذلك رستو د دینه فهي كالحجاره پس هغه شو پشان د غزړونه شو ستاسو پشان د غټو او شد قسوه یا د غنم سخت زکه چې وان من الحجاره بشک په دې غټو کې باز چې دي لما يتفجر منه الانهار دا غنه بيږي نهرونه وان منها او بشک باز چې دي غټه لما يشقق اوشليږي فيخرج منه الماء وزدا غنوبو وان منها باز بشک په دې غټو کې داسې دي لما يهبط من خشيه الله چې اغير غړي د الله د يرنا وما الله ندي الله تعالی بغافل بخبر عما تعملون كم اعمال چې تاسو کوي صدق الله مولانا العظیم